وسوکم چې سکونه خو نوم نشته د اوس سوکم زما دا زړه خو خوار دی نو اوس سوکم اوس ورپسې ګرځم اوس نو سوکم اوس ورپسې ګرځم اوس نو سوکم په شنو پټو کې ناسم اوس نو سوکم نری باران دی ورېدو په ما باندې نو خو اوس سوکم ویده شړی مې نشته دی چې دغه شانتې ګرځم نو اوس سوکم وای چې په مینه کې خواږه نشته جاڑی دا ماشوم د مور نه پی غواړي ہے بجا شیوہ تسنیم میں مشہور ہیں ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم السلام علیکم مینوالو زه عمران غزل د عوامي نیوز نه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې د فرمان کاسکر صاحب په کور کې موجود یم چې ټوله دنیا کې مشهور شوی دی نه صرف لر و بر پاکستان نه بهر پر دنیا کې د پښتنو د زړه आवाज جوړ شوی دی یقینا چې دې سره جذبات شته د خو الفاظ ورسره نشته د استاد په ضرب دی مسکا راوستي دی والد صاحب سره موجود دي دینه بکو یو سوته بوسنا السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو نوم دی ریاض محمد جی ریاض محمد صاحب تاسو کار کوي مونږ جی ډی کوته زو کار مار کو بس بندلې کو د پاره مې سونه پیسې مزدوري 200 بس 250 300 نو تاسو د ازوی چې د ډیر غټ اتل جوړ شوی پوره دنیا کې مشهور شو نو تاسو څه محسوس اوي بس جی مشهور شو خو یو پیاله چته خو نه جوړیږي کنه مشهورتیا نه وای چې کني چته نه بالکل غریبی ډیره سخته دا کور چې کم دی نو دا تاسو دی ها نه جی دا زمونږ نه زمونږ په کرایه وسو 1500 روپیا میاش ولا ورکو جی خلک در پسې راضي او مطلب تاسو نه تاسو پوښتنه کوي س میډیا ول راضي ها جی کله نه کله راشي خو بس اسه راشي بیا لړ شي ها چا د لپسر لاسه خې په جړګرن در کړی دا جی نه جی بالکل نه درا کړی جی خجی نو سبب ویل غواړي دا خپل زیباره کې د ماشومان مبارک بس دا ماشومان لزما بس اسکول جامع نشته بس یو ځبل ځای مزدوري کو اسکول ولا جامع کله واخلو کله نه پزړو جامو کې شلیدلو جامو کې زیر راځي ټیک ډیر مهرباني جی دی وړو خويندې دي سره به یو څو خبرې طریقو اگر چې دی خبرې کولی شي نه خو بهر حال د دې خیالات بم تاسو ته السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دی وړي سومرا تا دا پته چې تا روډ چې کوم دی پوره دنیا کې مشهور شوی خلک ورپسې راځي او راځي ورپسې خلک ها نو څه محسوس ہے چې کنه د څه کارنامه کړي شاعر کارنامه کړي ها شاعر ته جوړ شوی خلک ولزي راځي نو یو شپه کې ته شاعر جوړ شو څنګه کنه د سبق ډیر ویلې پوام کې ده او سبق وایي ها او وړي تاسو نوم دی نمرا ستارو څه کارنامه کړي ته شاعر څه ته وي ته شاعر ویلی شي په شعر پوهیږي اگر چا د دې شاعري چې کم دی د شاعرۍ پرنګ نه د دې سره الفاظ شته نه ور سره قافیه شته نه ردیف شته نه وزن شته نه بهر شته دی خو یو خبره ضرور شته چې دې سره جذبات ضرور شته هر انسان چې کم دی نو جذبات لري او په جون کې چې کم دی نو خامخامینه کوي دی راغلی او په شړشم په پټي کې چې کم دی نو خپل جذبات اظهار کړو هغه په دنیا کې چې کم دی نو خور شو چا خو وي چا بد وي چا چې کم دی نو پښتنو د هر چا د خپل ذهن مطابق خبرې وکړي او ډېری بد ردی مو ویلې شوې د دې چې کم دی نو قصور دا دی چې صرف خپل جذبات په سچ باندې ښکارا کړی دي څه ډرامه نه دا کړی نو د دې د کور حالات هم تاسو ولیدل او دې چې کم دین دي سره خپل دغه نشته رابطې سره ذریعہ نشته مونږ ته د بهر نه اټلی نه جرمني نه فرانس نه انګلند نه امریکا نه پاکستان نه بهر سعودي عرب متحده عرب امارات اردن مختلف ځایونو خلکو کالونه وکړو خو د دې خیالات به تاسو ته دررسو او د دې نه به مونږ شاعري مورو نو مونږ سره اوسئ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل صحیح نوم دې څه دی تورې درته ولي وي او کاسکر درته ولي وي فرمانلی کاسکر جی فرمانلی کاسکر دا کاسکر تاسو سره دا لفظ څنګه ولګیدو جی دا هو بس پخپل هم کې خو جی ها دا ستاسو د شاعرۍ کې استعمال کاسکر ستاسو تخلص دی جی تخلص دی او تورې درته ولي وي جی بس دا خو خلک د مینې نه وي د مینې نه درته مینه دې کړې ده نو دا تاسو کول دلته کې تاسو خیال په کومه جذبه باندې تا دغه شعرونه وي چې بس دا خو زه راسره رالم نو بس ډېر لمې وغوښتلو هسې بس د لمې هسې غمجن ورته کو بس رالم زړه دې غمجن د زړه بلاس دی وباسه جی نو ډېر د دنیا نه بهر چې کم دی نو خلک رابطه ساتي ستا سره د رابطې موبایل نمبر شته دی که نه تا سره به څنګه څوک رابطه کوي جی نه موبایل شته دی او نه سیم جی
ښه او جی نو که بالفرض موبایل درته مینوال واخلي تا سره خلک ډېره مینه لري نو سیم به ورته ته واخلې خپل او جی نو بیا به ورته خواږه خواږه شعرونه وې او جی ولې نه نیغ په نیغه شعرونه به دي تاسو ته وي او بعضې پښتنو ته پسې بد ردوم ویلي دي او بعض در پسې ښه ویلي دي نو څه پیغام به هغې ته ورکول غواړي جی زه دې ته دا ویل غواړم چې زما ما ویډیو ګوره چې غلط پیغام تاسو مونږ ته کوئ چې تاسو ما پسې کنځلو کوئ داسې شو چې ځان پسې مو کړو جی او جی ښه نو ستاسو خو ډېر زیات ښایسته جذبات دي او ډېر مطلب ښې خبرې کوئ چا پسې بد رد نه وایي نو کم سے کم تاسو پته ځینې وایي او جی ټیک شو یو څو شعرونه به ډالې کوو خاص کر مسافرو ته نو مسافرو ته چې کم دی نو هغې ته یو څو شعرونه ډالې کا د شړشمو دا غرونه دا ګیر شاپیر دا سیندونه زموږ وطن چې کم دی ډېر ښکلی دی نو ستا په شانتې څنګه چې ته مطلب ستا جذبات ښکلي دي نو هغې له یو څو شعرونه ډالې ښه جی مسافره خپل وطن ته راشه یا مسافره خپل وطن ته راشه او غونډ بچي در پسې غونډ نو جړېدنه او مسافره خپل وطن ته راشه دا شعر یو ځل بیا ووایه مسافره خپل وطن ته راشه مسافر خپل وطن ته راشه او خپل بچی در پسې غونډ نو جړېدنه او مسافر خپل وطن ته راشه او په پردي وطن کې نشته او دا مسافري په پردي وطن کې نشته شړشمونه او جی او ډېرې کلونه یې خو تېر کړو وي بوډانو خو شوې ډېر کلونه یې خو تېر کړو نو بوډانو خو شوې او وي راشه بچي راشه او د خپل وطن ته راشه خپل وطن ته راشه او یقینا چې دوی کوم جذبات پیل کړو نو هغه کې به کافي او ردیف نه وي خو مسافر چې کم دی د هغې په زړه کې دا بالکل داسې لګي لکه څنګه چې یو مسافر ته د خپل کور د خپل کلي احساس کېږي او هغه محروم وي او فرمان تورې صاحب چې کم دی موږ سره موجود دی د دې ویډیو مقصد د دې تضحیق هرګز نه دي کول دی موږ سره ښه په خندا خوشحالۍ او په دغه باندې راغلي دي په رضا صلاح باندې راغلي هلکه په زوره خو نه راغلي نه جی نو په رضا صلاح باندې راغلي چونکې موږ هم د علاقې سره د ثوابۍ سره تعلق لرو نو د دې دا پروګرام چې کم دی دا به انشاءالله ډېر زر موږ نشر کوو خو هغه مینوال هغه پښتانه چې کم د وطن نه بهر دي او دوی سره مینه لري نو یقینا چې دوی سره ودرېږي او دوی سره چې کم دی نو څه مرسته وکړي اوس به غواړو ستاسو نه اجازت د کیمرامین اسامه کاکا خیل سره عمران غزل عوامي نیوز د شړشم پټې